زموږ هدف نن دا ده دلته راټول شوي یو چې د تعصب خیمه هم درولې ده چې خپلو هېوادوالو لپاره چې کوم سره مشرقي زون کې هغوی باندې طبیعي آفت راغلی زلزله سوې ده نو هغو سره د همدردي لپاره او له هغو سره د مالي مرستې راټولولو لپاره موږ راټول شوي دلته چې هغوی سره موږ خپله همدردي اعلان کړو هغوی سره مرسته وکړو. غوښتنه هم له ټولو هغو خلکو نه چې شتمن دي ملي تجاران دي ځوانان دي له هغو نه غوښتنه دا ده چې راسي په اخلاص سره د خپلو هېوادوالو په غم کې ځان شریک وبولي او له دوی سره کومک وکړي. په بغلان ولایت کې د غوډولو کار کوو. موږ چې څومره کار کوو د ګټه هم کمه ده خو دا ګټه چې کومه ده دا به انشاءالله موږ د کونړ زلزله ځپلو ته انشاءالله ورکوو. څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کونړ ولایت کې یوه غمیزه رامخته شوې ده نو په دې اساس باندې د ولایت مقام د شپږو ریاستونو په هماهنګۍ باندې یوه کمیټه جوړه کړله. غوښتنه یې همدا وه چې د ولس په خپلو کې یو ځای او خلکو ته همدردۍ دپاره کومک راټول کړو نو دې دپاره هم دا خیمه درولې. والي صاحب هدایت همدا شکل باندې و چې هغه کوم خلک مثلا په خپل وس مطابق چنده کې وي خیمو سره به یې کوي کوم خلک چې غواړي چې مثلا ډېرې راوړي هغې ته ادرس ورکړی دی رسد یې ضد حوادث هلته یې راوړي هغه ته رسید ورکول کېږي هغه انشاءالله جمع کوي او بیا والي سره رسیدي کوي.